په کابل کې غلو، اختطافچیانو او نورو مجرمینو ته له دې بعد ډیر بد خبر. کابل نوی امنیه قومندان پولیسو ته څه امر وکړ؟ په ویډیو کې له موږ سره ډیر په لنډو کې وګورئ. که تاسو د امنیه قومندان له دغه کار سره هم نظره یا ریاضي یاستئ نو ویډیو د سره لایک کړئ چې موږ وپوهیږو څومره خلک له دغه کار سره هم نظره دي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. په کابل کې په دې وروستیو کې غلا، انسان تختونې او نور ګڼ جرمونه او پیښې زیاتې شوي دي چې دغه کار د کابل ولس ډېر سخت وارخطا کړی ده. په بار بار له حکومت غوښتل شول چې د دغه کار مخنیوی وکړي، خو حکومت پکې ناکامه شو، مخنیوی یې ونه شو کړی. کله چې خوشحال سادات د کورنیو چارو وزارت ته راغی نو اصلاحاتو باندې شروع کړله، نو د خوشحال سادات مخه ډب شوه، بې دلیله یې له وظیفې رخصت کړ. ملګرو، دا ځل نوی امنیه قومندان د خبرو نه ډیر جدي ښکاري. د کابل امنیه قومندان مل پسوال امان الله واحدي کابل پولیسو ته تازه امر کړی چې وسلوال غله، انسان تختونکي او نور مجرمین چې د پولیسو له لارښوونې سرغړونه وکړي په ډزو دي وولي. رسنیو د کابل امنیه قومندانۍ له خوا نشر شوي خبرپاڼې په اساس لیکلي دي چې پولیس پر وسلوالو غلو، انسانانو تختونکو، قاچاق کوونکو او نورو ټولو هغه کسانو چې غیر قانوني کړنې کوي او د ښار امنیت ګډوډوي د ډز حق پرې لري. د یادونې ده چې کابل کې د قرنطین پر مهال په ځینو سیمو کې جنایي او د وسلوالو غلاوې پیښې ترسره شوې چې د خلکو اندېښنې راپورته کړې دي. حکومت بدون د دغه کاره بله چاره نه لري. عیني شاهدان وایي چې موږ غل لیدلی چې بندي شوی په بله ورځ بیرته آزاد او سرې سترګې ګرځېده. دلته چې غل او مجرم ونیول شي د پیسو په بدل کې بیرته خلاص شي، نو دغه طرحه چې نوي امنیه قومندان وړاندې کړی او امر یې کړی چې ونه نیول شي باید په همغه ځای کې غلبیل شي او په مرمیو سوری کړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د کابل امنیه قومندان له دغه کار سره څومره توافق لرئ؟ له موږ سره یې په کمنټ کې پرېږدئ. درنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.